أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسا کې بل عالمانه منافق د خلکو نه یریږي د الله نه یریږي چې ظالمان کله چې ګناه کوي نه قاضي خو ګوري شو رښتا د خلکو نه حیا کوي د الله نه کوي استغفار کې معنا دا پټاو پټیدو دا دې کې معنا دا حیام دا پټیږي منافقان من الناس د خلکو نه پټیږي د الله نه ځان پټي د الله نه ځان پټي د خلکو را وهو معهم الله خو دې سره دی الله نه شرط شي ایس پاتیم چې جرګي کې ما دا غسل ایر ځا چې الله نو غني وخنه غني من القول د وینا نه دې الله بما پاس باندې چې دې کوي محیطن کې راکونکې الله د شپې چار ځای کې جرګه کې سره گیر بری کوم ورسات ادب نن غره خپل ملګرو دفاع وکړي قیامت کې به د الله نه څوک بچي آیت کرد شفاعت قهریم دی ها انتم خبردار تاسو اېرا کسانو جګړه وکړه نو دوی په دفاع کې دوی نه په حیات دنیا په ژوند نه وی کې فمن یجادل الله سبحانه باسو کې د الله سره هم دوی نه یوم القیامه فورز قیامت اما یکون علیهم وکیلا بلکې څوک به په دې معنی سموار شتا نه لا تکن للخائنین خصیما ورسا کې ترغیب توبه لا حاصل دار سره دې بدی ته وشوا د الله نه بخنه وګورته الله یې معاف کوم څومره مهربان الله دی څومره لوی نعمت دې توبه ګناه وکا د الله نه بخنه غواړ ټول دې معاف کوي معاف کېدل خو څه کوي سوره فرقان کې الله فرمایي چې څومره ګناه دې کړی دا ټول ځ په نیکی تعالی اړو نیکی دې نیکی دا بدینم نیکی شو کله حدیث کې راځي اے د آدم بچیا کله زمکه او اسمان مابه کې دا ټول خلا ګناه کې ما نه بکنه او غړز تمام په مو هیڅ پروا مې نشتا الحمدلله ومن يكسب ومن يعمل سوءا چا عملو کې بد او یزم نفسه یا په ځان ظلم کې ګناه ثم بس دینه بکنه او خدای الله نه یجد الله من ذبک الله مکن کې رحیما مهربانا زب الله دا معاف کوم وسو چې ګناه کې خو ځان له کار کتلې الله له ستاوان ورکی دا څه کې مزامنه ظلم کو ومن يكسب اثما چا چې وکړه ګناه فانما يقين ګناه وکړه على نفسه زرړې پد دې الله عليمن پویا حکیم حکمت والا اوس بای ظالمان نور یادي نو کې ګناه منسوبې کې بل پیدا کار خود کړي زغر هم د بل چا کور کې خود لیوا ومن يكسب الله چا چوګه کار د ګناه او اسم د خطا د ګناه وړ ګناه غټه ثم يرمي به به وشتلو کې بدی باندې یو پاک انسان لا یقینا د بار کې الله او بهتان بدنامه او اسم مبینه کار ګناه دی وکړه پاک دامن لري منسوب کړه لوی بدنامه الله یې بار کړه ورسات کې اوس بیان د دې چې قران او سنت معنی دا کنه وي د خلکو مونږ گمراه کولو قران چې مونږ بچو یو د گمراهی نه قران مونږ سره دی ولولا فضل الله عليك كفضل الله نه پتا او رحمت الله لحمد نو قسم کړي وړلې منهم د دینه شتا گمراه کې دینو گمراه کې الا الف سو مگر خپل ځانونه نبی خلوشي گمراه کوله مونږ الله ویلې دوی zarar تعال نشه کوي من شي دي شي ترغیب قران لا چې دوی کړه خلک گمراه کې الله تاسو قران له زور ور کوي قران چې عمل کې بیانې کوي چې پلان مې شي گمراه کړي دا قران معطل شي نو سره اخر په بل طرف لاړ شي وانزل الله الله تعالی نازل کړی علیک الكتاب فتامن القران والحکمت والسنت وعلمك وتعلیم درکړې ما دا هغه څو لم تكن تعلم چې په نه پوي دي نبی صلی الله علیه وسلم عجیب علوم ورکړه علم د قران او سنت چا دې نه مراد علمي غیب دی نه دې فضل الله علیک فتامن عظیم ډېر لوی څه مطلب دا قران مد الله فضل پسان غړای الله دا ډېر لوی فضل دی دې ځنو اوس بل ادب حاصل به دی
بیزه جرګي الله یې مکوي هغه جرګو کې چې خیری امر بالمعروف صدقه بارکی د اصلاح بین الناس بارکی چې موږ د خلکو مابین کې جوړ جاړې کوو د جرګه په کار ده عربه ته ما قبل سرداري چې کړه دای خلکو حال معلوم شونه یو ځای کې جرګه او بل ځای کې جرګه دی بیزه اجرو کې الله یې مکه نه کدی درې مجلسونه لکه نه بس دي خیر حدیث کې مرাজি دا ارقم ملک مشرانی ار مشر بالله د جهنم منزل بوش دی ملکانو ځان له کار کتلې یعنی مدا ملک شه دې منګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غرق شو ظالمان مشرک او سیاسانه کار نه دی عربي وای خپل بچله وصیت کړي یا بني لا تكن راسا بچي وسر ځان نه جوړوا فإن الرأس مجمع الأوجاع دا سر د ټول دردونو مرکز دی ټیک دا چې مشري درکړه بینو الله ری کومک کوي لا خیره نشته لګټه الله په کشرین په زیات د جرګو کې د زیات جرګو کې د سره خیر نه الا من امر سمنا الا نجم من مگر جرګه دا چې امر کوي په صدقه باندې او معروفن پنه کوي او اسلام بین الناس دخل کومه بین کې جوړوي ای اجره کې خلک راځي مشو چې لکه جمعه دا کار دی راځي پلاني اجره راځي مشو جرګو خدا خیر دی یا پلاني اجره راځي مشو پلاني جنجال شحالي کوي دا خیر دی یا راځي مشو موږ په محله کې دا غریب دی کومه کې وکړو خودی کې مله ورس ما درزاره پاره نوم بنه کوي باج انسانان په دې کې نوم د پاره کیږي شرما خلک یار کې دا خوري ناشنا سړی دی د الله رضا ډېر مهم دار شي ومن يفعل ذلك شاج دا کارو کې ابتغاء مرضات الله د پاره طلب د الله د رضا فسوف نؤتي اجر دې چې موږ بدل ورکو اجر عظیم له اجر ورسات کې بیان دی د نبی مخالفت مکوئ د مؤمنانو مخالفت مکوئ کله چې الله جهنم دی ومن واسوک چې مخالفت وکړي د رسول یشاقق په اړه خو درېدو یشاقق دا معنی مخالفت وکړي من بعد ما تبين او سيدنا شکار شو له الهدى دین د اسلام ويتبع تابعداري غیر سبيل المؤمنين سوا د الارض مؤمنانو او به ګرځو ما ته الله په طرف شو ګرځیدو آیات دلیل په دې چې کوم انسان د اجماع مسلمانانو خلاف کې ځان لکار وکړو زید داخل به الله جهنم لاو ډیر بد زید ورته دي ورسات کی رد الشرك رحمت امداري مخالفت د رسول سره ویل چې الله الشرك لا ان الله يقرن الله تعالی چې لا يغفر ان يشرك به بخنه نه کوي چې دا سره برخدار جوړ شي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بری خطر بخي خطر دینه کوئی چاله وغاړي بغیر توبه نه الله معافي کوي یو چا که شرک وکړي نو څه شرک وشي ومن يشرك بالله شاش برخداران جوړ کړ د الله سره خندا گمراه دي دلالم بعیدا په گمراهی لري د حق نه رد شرک الطاعات اے انسانانو تکلیف کی د الله نه شو بل را مدد شونه وای یو الله لپاره ان يدون داخل را مدد شونه وای من دون سوا د الله نه مگر سنانه ولا وان يدون داخل تابعداري نه کوي مگر د شیطان مریدن خالد الله رحمنا يدون دا تکرار راغی جواب دا شی کې عبادت بلکې طاعت الا اناس انسانانه څه یادي دی به ملائک د الله لوري نه دي اوسه کله پیری وکنه تشبیه دوی د معبودان ورکړي زنانو سره په صوف الا اناس دا معنا ده اې دوی پر دربارونو کې اکثره د زنانو کپڑے وغیرہ د خود لې شوی د پاسه پیواري تا خو د شیطانو منل لعنه الله لعنت کړي په ابلیس باندې شیطان او وقاله دوی ویلې زبخمقان اسم من عباد سره بندگان نه سم مفروضه مقرر کړی شوی قسم وکي سم
ستا بندگانو کې بزان له خلق انتخاب کوم څنګه انتخاب وي او خامخاص به دوی گمراه کوم خواهش کې به واچوم امیدونه کې ول امرن لمن امر به حکم دوی له دوی وکړ کې آسان لنا می غوونه دي سارو د معبودانو په نامه ورس براشي سوره مائده کې بحیره د امنه مقول وسن دوی به شکر دی او چا په نامه باندې ګډ بزاو غیر نظر کړه کټ به کړه اوسمه یې مرز پیراځي ته دا وګونی غوښ او دوی له امر کوم نو دوی به تغییر ورکړي خلق الله د الله دین لا بدعت وغیرہ داخل خلق الله معنا جوړښت الله اې دې مفسرین دا معنا کوي شیطان دوی له امر کوي چې تغییر کوي جوړښت الله ګریش بینه ایست تور رنگ ورکی حدیث کې راځي کنه د چې انسان مز جنت به بالکل ورغورشي سره زیړ به بکار نه تور بای سادهګانو دې کې څومره حدیث صحیح دي چې کوم صحیح متصل نه دي لسی احادیث بریک دریم امام دری حدیث امام محمد ناصر الدین البانی را جمع کړي لسی احادیث شیخ ابو عمر عبد المنان کتاب لیکلی دی شمس الضحى فی احکام الشعر واللحى ای کې ځان لوګره پښتو کې لیکلی دی خلق الله دا معنا ګیره ور قبضین ملان کټ کی دا ابلیس امر دی بعض خلک وایي چې ګوره دي کې څومره روایت دام کمزوري دي اول خو امام ترمذی په روایت باندې کلام دی دویم کدا شین د حج پورې خاص خلق الله دا معنا ورزي بزنانه نری خلق الله دا معنا زنانه بر سړي سره مشابه کې سړي بر خځې سره دا ټول پرې کې دي ومن يتخذ واچاچون شیطان په دوسانه من دون الله سوا الله نه فقط خسر یقینا دا تاوان شو خسران مبینا په تاوان کار باندې لې تاوان وکي ولې تاوان وکي شیطان خلق سره دروغ وعده کوي دوی میدونه وراشي سي بیراګیر یعیدهم دوی سره وعده کوي شیطان امیدونه چې دوی لرا وما يعدهم الله وعدنا کوي دوی سره شیطان الا غرور مگر دوکا خالص دوکا نتیجه واه اولئک د انسانان چې زید دوی جهنم دی ولا یجدون نم مند کې ان هغه غینه محیسن چې زید تکته زیر پنای جهنم لاړل ورسا کې بشارت نیکان خلک چې عمل د قران او سنت برابر جنت والذین آغا انسانان آمنوا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر زر دې چې موږ داخل کو داخله جناتین باغون لرا تجربه کې به داخلان نيرونا خالدین فيها همیشه به پای کې ابدا همیشه وعد الله د حقا یقیني ومن اصدق سوق رښتونه دې من الله اذا الله نقيلا په وینا کې شتا هیڅ څوک نشته هیڅ څوک ورسره صلی الله قانون ذکر کړي جنت سے پارمان نه دی بڑا امید دی الله به راکی عمل بم کوي کنه لیسا نه به ارمانو نه خواهش تاسو ولا مانی ال کتاب نه خواهشات ال کتابو مې عمل بلکې چا عملو کې سو انبت بدل ورکړي چې دلته به په عمل باندې ولا یجدو مندبن کې لو خپل ځان د پاره من دون الله سوا الله نه ولی ولا نصيران دوسن کومکی چا چې کوم عملو کې بدلا ما بدلرا آیات دلیل به د جزاء من جنس العمل کته یمن په دنیا کې د الله نه سوال بل چا بنامه نصرانی قربانی وغیرہ کړه محبت شي کنه نه ترغیب کیسا عمل الله ومن يعمل چا عملو کې من الصالحات د شریعت برابر عمل من ذکر ان عمل کون کې نارینه یو انسان یا زنانه او هو مؤمن او حال د توحید والا مؤمنین فاولئک ذا انسانان چې يدخلون الجنه داخلي کې جنت لا ولا یظلمون اخره او دې ظلمونه شي کېده په شان د هغه داغ چې د کجوري په خور اډو کې کېده دومره ظلم په نشته
ورسات کوس بیان د دې کې چې د ابراهيم عليه السلام په تابعداري به سره جنت لور شي. ابراهيم عليه السلام تابعداري د نبی دا ځکه محمد صلی الله علیه وسلم اصول او فروع د ټول کې ابراهيم عليه السلام تابع وو. ومن احسن دینا سو ډیر کې سره په دین کې من دا چانا چې تسلیم کړي د خپل مخ لله الا لا وهو محسن او حال لا شي توحید والا عقیده د توحید دا ذات مقتول دي چاله تسلیم کې الله لا به تابعداري وکړه ملت ابراهيم عليه السلام د ملت اق ابراهيم حنيفا چې مسجد د توحید نیول الله تعالی ابراهيم خليلا په دوستانه کار پکې ونځ الله یې ماونیو خلیل هغه دوست ویل شي چې ستا په ځل کې خالص دماغ مې نه دی بل اچاوي نه پرتا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کما د الله نه سوا بل خلیل نیولې نه ابوبکر مې نیولې لیکن اسما په ځل کې خالص او خالص نه د الله دا ابوبکر خو مې رور دی اصل مې دوستانه را رد الشرب التصرف اے خلق د الله بندگی کوي الله لزان تسلیم کوي کار د الله دی ولله خاص الله په اختیار کې ملقن عبدن خلقن پیدا کړی الله ر تصرف د الله بندګی نه الله لوش ما فی السماوات چې اسمانونو کې دی اولاد اسماء کې او دی الله بكل شیء فعل شمانه محیطن غیرون کې ورسات کې بیان دی دې صورت کې د زنانو د حقوق مسله الله تشریح کړه. اوس بیا غراوړي ظلم الله په ونه کوي. استفتونه کې معنا د فتوی داخله طلب د فتوی کې اشاره په النساء مبارک حق زنانه کې قل الله ورته الله تعالی فتوا درکې تاسو را په نه دې مبارک او ما واغصا یطلع چلسره کې دې شاله کوم تاسو په کتاب کې مبارک دې تم زنانو کې عام زنانو د یتیمې د دوړو بارکی فیصله وایي کمی زنانه هغه زنانه چې تاسو نور کوي ما کوتي بلون هغه چې دوی مقرر دي مہر وترغبون مینا کوي چې بني کېواله چې کېستي یا مختیاړه وي چې بني کېواله بدرنګا الله یې خپل کزکا د یتیمې خوشي قبل الله مبارک کمزور کې من الولدان د معشومان د حق بارکه مختنه کوي وان تقوموا اهتمام بكوي يتيمانان لرب القصد انصاف یا یامرکم الله تعالی امر کوي چې د یتیم سره د اهتمام انصاف کارو کوي. وما تفعلوا من خير ان تاسو کوي کوم کار د شریعت برابر نو یقینا الله دې پای باندې علمن پوها هر کار باندې لای پوي. ورسات قانون حاصل دار یو کزره بالکل د خاون سره جوړ جاړي نه کوي صلح الله یو کې اوله کو شو په حاکمی سره طلاق کوي کچیر ته زنانا خافت الله یریږي من بعد هذا قل خاون نو شو زنده بد اخلاقي او اراسن د مخ اړولو د سره ور د التفات نه کوي نو فلا جناح نشون علی ما پدې دواړو چې جوړ کوږي بینو ما په خپل ما به کې سلام دی وسلې وسلو د اصله غره ده جوړ جاړه بکوي ترغیب الله صلی الله علیه ورکی د کلیشي وی دي دا رسول الله د هرسنا یا متردد دي په حضر دامن حاضر کلیشي وی دونه بخل الله زونه کې الله بخل له وَإِن تحسنوا كَچرتم احسان وکړي کی وکړه وتتقوا الله نو ویری دی یقینا الله پاک عمل چې تاسو کوي خبيرن خبردار دی. ورسات کې بیان دی اے خلکو اې دې زنانو سره انصاف کوي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زنانو سره انصاف ونشي انصاف سکونه کی قیامت کې به الله تعالی مې یار پنځ کی ټیکدار چې مینه دا غیر اختیاري ده. نبی صلی الله علیه وسلم ویل عائشہ سره مې زیاته مینه ده د شي دا که زمو پرې الله ولکه معلقه نه کزه کوي نه بل پرې دی پر کزه کا کني سه به پرې ده یو کزه علی عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله
یا امیر المؤمنین زما خاوند ورځ روزي نشي شپې قیام الليل دا خو ډېر سړی دی وزیر ابن کعب ویلي امیر المؤمنین د زنانه مطلب باندې پوه نه شو څنګه ودا شکایت کړي خاوند بارک چې مال انتفاض نه کوي زه ته پیسې وروکا هغه ویلي چې دا ار سړي لپاره څلور کې جایز نو څلورم شپه څلورم ورځ به اساس سره نوبت تیری دا به انصاف دی څلور کې کړي بس ار سړي سره وي شپه اړي کې سره دیګه به جما شرط نه را چې دې زنانه سره د جما هم بستر کړي دی به سره به خامخا کوي نه جما دار طبيعت شه دی کله د انسان طبيعت برابرۍ کله نه کله زنانه حسینه کله نه کله د جامع صفای کله نه سر شپتی وروړي ولن تستطيعوا الله هرگز طاقت نه لري چې انصاف وکړي بین النساء ما بین درې خزو کې اگر کو کې حرصا هر سندونه حرص وکړي ذکر محبت تاسو اختیار کې نشته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي یا الله کوم چې ما په اختیار کې دی عبارت کې ما تقسیم کړي معنا غني نوبت چې کوم ما په اختیار کې نشای کې مامن عیسی عائشه سره مين ډیره زیاته و ډیر انتهایی فلا تميلوا ممایل کېږي الله یکل المایل په پورا مایل انصار چې پرې دې دا که دا پشان د ځوانند کړي شوی اختونه بیچاره ځوانند ده نبر کړتلې شي نو تاسو را وین تو سوال الله کو سلام وکړو تقوا وکړو یقینا دې الله بخون کې به حد مهربان ورسره کې بیان دي د دوه کور بالکل د سره جوړی کینا روزانه جنجاله خورب دي بس الله وش جوړی کینا طلاق یې غنا دیر الله کا خاون پیدا کی طالب الله کا قضا و ان يتفرقا کچرتا دادوال جدا شون الله بغنی کې کلن اریو د خپل وسیدا پراخینا کجره خاون پیدا کی خاون لکزا وکان الله دی الله تعالی واشان پراخ فضل ولا حکیم حکمت والا بیرت شرب التصرف ولله ما في السماوات آیت کې مقصد ترغیب دی تقوا له ټول انبیاء الله په امر کړي بلکې ټول انسانیت لا خاص الله په اختیار کې هغه سره چې ګمبر دی او کوم شلان دی ولقد یقینا من بقى خبر کړي دا الذين انسانان لرغوت الكتاب شهید اور کړي شوی کتاب من قبلكم ساسن وړاندې او تاسو لا ان تقوا الله په خبره چې الله رېږي مخ انسانان علم الله امر کړي په تقوا مولم کړي دي وشو سره دې سره تقوا نه کوم آیات کې الله سبحانه ذکر کې مې کوانو څه نقصان بوشي وان تکفر الله کې انکار مو کینو فإن لله ما في السماوات وما في الارض د یقینا الله په اختیار کې اخر چې کمبر دی اولان دی وکال الله دی الله غنیان بے پروا حمید استایل شوی ولله ما في السماوات دی ویلي درې کړه دي اول په بار د صلح دیم په بار تفرق دریم توجیه تمهید د پاره د عذاب دی الله فزکه عذاب درکې شي اختیار اغله دي ولله ما في السماوات خاص الله په اختیار کې هغه چې کمبر دی اولان دی وکفا بالله وکیل او پر د الله تعالی ذمہوارا د ټول شی ذمہوار الله دی ورسات الله بیان د قدرت الله کزما خوخه چې تاسو به ختم کړ نور مخلوق براواله حدیث مشکات کې مدارا اے خلکو بکنه د الله نه غواړي کله تاسو بل لا ختم کې نور مخلوق براولي ایب ګنام کوي د الله نه معافي غواړي الله به معاف اي شک الله غواړي تاسو به ختم کې ايها الناس اي خلکو وياتي اوراب نور وكان الله دي الله على ذلك بديما قديرا طاقت والا دا جواب سوالو زمن ختمول او نور را وصل الله حضور غواړي الله زور لري الله جواب کوي او قدرت والا ہے اوس تقسیم د انسانانو د اقسام نه سره دنیا زمانو سره آخرت من کان یرید الله یسوع اراده لري ثواب دنیا د ثواب فعند الله اذا الله تعالی سره ثواب د دنیا او د آخرت شته
آخرت پر کار وکړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چا چې مقصد آخرت وګرځو دنیا خپل لار کې ده لیکن که چا دنیا مقصد وګرځول آخرت ولاړو دنیا کې دې الله ورنکي وکانه الله دې الله تعالی سميعا بصيرا اوریدون کې او د قشان لیدون کې رسات کې تاکید د انصاف الله بیانې یو خبره ده لیکن تاوان تعالی دې ستا مور خپل خپلوانو لا غریب مالدار لا لیکن امر د الله په بل طرف دی الله هغه به کوي شکم د الله امر دی دوستانه بدین کې نه پاله یا ایها الذين امنوا ایمانوا علی وکونوا شیء اهتمام کون کې بالقسط فی انصاف شهداء لله بده شان چې کوي وکوي د الله لپاره ولو ولا انفسكم اگر که ضرر تعالی تاوان دی خو لیکن الله ویل شي بل طرف بس ورکاږي طرف یا سامور پلار لا ولا قربين خلوانان الله پلار دی جرم کړي مور خلوان ته حکم ته د دې لحاظ سړي د الله وسات کله بعض خلک د چر مالداري نه متاثر شي ان يكن غنيا كذا سړي مالدار او فقيرا محتاج فالله اولى بهما الله دې لایق دی په دې دواړو تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا انصاف نه کوي بلکې انصاف وکړي پښ پرسه کې سړی د انصاف په طرف ځي وسوي کوي مخ موانو یا مجھے بوانو ولا تو رزو مخ واړو فإن الله دې الله پاک عمل چې تاسو کوي خبير خبردار لو دمنه جبهم په بل طرف سره خولا تو رزو مخ واړو الله ریچا پروانه ساتي حساب سره کوي وس ترغیب شي ایمان لا یا ایها الذين امنوا ایماندارو امنوا بالله ایمان راوړي په الله او رسول مومنان څنګه ایمان راوړي دې ته ویل شي تاکید دیم قول چا چې ایمان راوړي په شی ایمان راوړي په سره دریم دوام کوي څلورم کله د اسلام موافق الله خبره کوي والکتاب الذي وفا کتاب من نزل الله نازل کړي په خپل رسول والکتاب الذي وفا کتاب الله نازل کړي من قبل وړاندې زموږ په ټول ایمان دی مونږ وایو څومره آسماني کتابونه چې الله تعالی لګلي زموږ په ایمان لیکن تفصیلی چې موږ مکلف یو قرآن او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې هغه منو چې منسوخ دي والزجر يرى ومن يكفر بالله چا چې انکار وکړ الله او ملائکته د الله او ملائکو انکار د الله نه مرینا شریک غني ملائکه د الله لوريانه غني ملائکه مخکړه څنګه واسطه را وکتبه د الله په کتابونو د الله پر رسولانو پر رسولانه یقینا د اصله د گمراه ولالم بعیدا په دې شي گمراهي چې لري د حق نه قیامت بارک وي چې نشتا رسولانو بارک وي چې بشر نه دي دا سره الله گمراه ورسا کې واستخفيف به ان الذين يقرنا كسان چې ایمان راوړې په عیسی ثم موسی ثم كفروا بهم کفر وکي په عیسی ثم امنوا به ایمان راوړو په نبی به کفر وکي به کلک شو په کفر کې معنا ایمان راوړو کافر شي به ایمان راوړو به مرتد شي به کلک شو الله وځ ایمان شو ایمان راوړو په موسی کفر وکي به په موسی ایمان راوړو په عیسی به کفر وکي په عیسی باندې کلک کفر وکي په نبی باندې اخر ویلیونه منم لم يكن الله ند الله چې بکنو کې دوی لراونه روان کې سبیلن په سملارا سبیل معنا سملارا توحید ورسات کې تخويف الله ورکه یې منافقان الله مقصد بده شی بنشي د نفاق نه یره ده موږ له وې د صفات څنګه پیدا وکړي امام قاسمی لیکلی دغه اشاره ده لا چې مؤمن انسان د چا په غړ غړ خبرو ور تیر نوځي
تحقیق وکړي. عمر رضی الله عنه شړې را طلب کې گواہی لپاره سړي وی ګوارا ولا غي را وسو وته گواہی کوي او ودا تاسو غونډي پاتې شوی وینا معاملې د سره راغلی وینا خا جمعات کې لري چې ګدوګ د وسیلې کړې دی او قیام الليل کړې وی او په دې خو موږ د شادو کې ګونه چې جمعات کې ګدوګ د وسیلې کې قیام الليل کې موږ په هغه وخت کې اعتبار ورکو چې د پردې عزت برباد نه کې او خاص کر امانت کې خیانت ونه کې لري کوي دا گواز نه مانم. بشر المنافقين الله وزير ورکه دو فرق لرا بان لهم عذابا اليما يقين اشد الى عذاب درناک لکه زیره خوشالۍ کې دی عذاب پر خفغان شه دی دي ته ویل چې تحکم کې سړی بخیل ته دا پلانې مړ دومره سخیره سم حاتمی توئی دی یو سړی ډېری ریدون کې دی ته دا پلانې چې مسم داسې زمره دی تحکم دې سزا سوال لري منافق چاله ویلش الله دې يهودانو سره او سره دوستانه کوي په دې مناسبت چې دلته زموږ عزت دی دا منافق دا کار شو دی چې شروع کې شدو دي نوځي دې ملک نه دوی کو هوا ته موږ غر کیږو کنه خلک هم چک چوري الله تعریف کوي الذين انسانان يتخذون الكافرين چې نشي غیر مسلم اولیاء په دوستانه من دون المؤمنين په دسیا چې تیریږي د مؤمنانو مؤمن پرې خو دو دوسره دوستانه وکړه که سوال ته څوک ویچار کول الته وراله یاره ولته مال دې مال منصب دې ګاډي دي خوراکونه دي ايبتغون داخل لټي عندهم العزه دي غیر مسلم سره عزت دا خبره غلطه را فان العزه لله جميعا يقينا اختیار دې عزت ټول الله سره دي عزت خو په دین کې دي بل صفته واوري وی قران کې چې کله ایتونه دی واوري شي انکار دي وکړي بني دي خلق سره الله یې مکه نه وقد نزل یقینا الله نازل کړي علیکم تاسو باندې په کتاب په کتاب کې اندا خبره اذا سمعتم شعور د الله ایتونه یکفر بها په انکار کې دي شي ټول خبر پوری کې دي شي قران او سنت تشریح کې اور پوره ملنډي کوي حدیث نبی وایي کنه خان اور پوره ها ټول ملګری و خان دي پوره داخله دي شوازونه کې لګو خان دې شولاړي لګو خان چې میتهږي کوي یا بل خندا کې حدیث پوره فلا تقود الله يمكن دي خلق سرا حتى يخوض تدي چې شروع شي بنور خبرو کې په حدیث غیره نور خبرې کولې به کې نسته شي سوال کله چې قرآن او سنت بیزتی پیږي او خنداور پوری کېږي کوم کې نه څه چل بوشالتا الله واستاو دا حکم یو دی انکم اذن یقینا تاسو بشي بدی واقع مسلم دی غوندې واستخفیفا ان المنافقين يقينا ان الله يقينا الله تعالی شدي جامع المنافقين جمعون کړي دي منافقان لرا والكافرين غير مسلمين لرا في جهنم جميعا جهنم کې ټول کشر مشر بادردار سب الله را جمع کی جهنم کې وی ورځي ورسات سوال دا منافقان څوک دي الله منافقان هغه انسانان دي چې کله تاسو لا مصیبت رسیږي دی په خوشالي کې یاره وکړه ان شاء الله دلته مړ کړه سم بمباري په وکړو پسادین خلک دي شوري کیږي وکړي حکم مجاهدین لپاره حراش به منډه کې مړس مې دي غیر نه ګوري مونږ هم تاسو سره وکړو الله دې ظالمان دي چې مسلمان له تکلیف رسیږي چکچا کې وایي او چې ګټه ورسیږي به ټول نمک کې بګیدانه شي کله کله غیر مسلم کامیاب شي بادار له وی شګور ما به منی کزه دا غوي سره ولاړ وې نبه پتا شو باندې من غلبا سره ولا دا خو موږ تاسو په تایید کې ودرېدو دای مرکزونه مو ته خودل دای په مقابل کې تاسو نه مخکې موږ جنگیدو موږ لډیر مال راکې الله دې ظالمان منافقان درې کارونه وصلی الله بیا دي الذين دفرق منافقان هغه انسانان دي تربصون بكم چې انتظار کوي تاسو په خلاف د حوادثو الله به اوس کله ختمي
دا مجاهدین مسنګ دل شي د دوی خلافت مسنګ ورکشي فإن كان لكم فتح الله كشرط تاسر لا شفتها غنيمت من الله إذا الله رقانا قالوا ذي سوي ألم نكن معكم ولم تأثرنوا مو هم منزنا كريلي روشي منوريلي بيعال تعال ترش كلا كافر لغرب راشي امتحانا مجاهد كمزوريش تلك الأيام نداولها وإن كان للكافرين نصيب كشرط شيء غير مسلم دفار إيسا وغلبا قالوا ذي وي ايمو غلبنه دا کړي پتاسو نستحوذ دامنه مو پتاسو غلبنه شو کولې مونږ نه منع کړی د مؤمنانو نه کوم د مجاهدینو په سب کې ولاړ خو در باندې راتلو کنه دا خو تاسو مساتري دي مؤمنانو نه اي پتاسو باندې داس نه کړي چې موږ در خپل سینې سپر کړی جو خبردار بادار رسونه ما سره خبره کوه مو تاسو ځان غلام کړو کافرون سوچوي دا ورشته وي کنه دوی د مسلمانانو سره بغیګه شروع کړه دز بجوړ موږ به قرار دل رجانه قتل کول ورکه خبري مان مال الله وسوي سره فیصله کوم فالله يحكم الله فيصله هي سما بين يوم القيامه فرز قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز نه ګرځول الله غیر مسلم ولا په مؤمنانو سره را اې سمانه مناظره کی کافر او مؤمن چې کین الله یو حجت کافر به نشي بیانولې دلیل به مؤمن معنی بل شي په دیوار د منافقانو یو درې ان المنافقين يقينا دادو فرق شري يخادعون الله دوکه کوي د الله سره او الله دوی سره دوکه کوي الله سره څنګه دوکه کوي دوکه دا معنا ان تعمل بما امرك الله وتطلب به غيره هغه شی وکي چې تعالی الله په امر کړي خو بل شی طلب کوي دوی د الله سره دوکه کوي په خپل ګمان معاملې د دوکې دا یا د رسول الله سره دوکه کوي الله دوی سره څنګه دوکه کوي بس دا الله صفات دي ته ویل چې توحید په اسماء او صفات د څه بنو چې الله دوی له سزا له دوکې ورګي بدلا نه دا الله صفات دي دایو صفات واوري وسوي مړبلي واوري وإذا قاموا إلى الصلاة شكل ودريق منزل عنه قاموا ودريق سسبس وسالا سسبستي تر منزل واسبيوك أولي راولي كبسول راجي كي نبي سسبستي حديث كي راجي رسول الله فرمائي ما خصنا أوصار مزجسون ناجريق بدا منافق دي كلا جماعت نمر إن الله وياو كنا يراؤون الناس زانقي خلق لرا ولا يذكرون الله إلا قليلا نياد الله مگر كم إذا سمطلب د مانځره ورسره ذکر کینو کمی کوي یلا یذکرون الله الا قليلا مانځه کې چولاړي بس ان شاء الله اکبر کم الفاظ دي سست په ځانتي پاره کی د مؤمن موږ په شودره کنه خوان بدر کی د نور منځونه په شودره کې د زړه په درس نه کیږي سوال لس منټه ګر سره اخلاص جنجالم بیا دا کوي مناظره هم دا کوي نه چې کوم سړی مونږ کوي په صحیح طریقه دا منافق نه دی چې موږ ګډوډ کوي رسول الله فرمایي فتلک صلات المنافقین دغه منافق موږ دي بل شي پته واوري مذبذبین بین ذلک درمیان دي په ما بین دي کې لا اله الا الله ندي جماعت سره دي ولا اله الا الله ذا اقصرا مترددین حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د منافق مثال نشي دی لکه ګډه شکل وار راوړي یو کنډک د ګډاون لمنډه کې چې سره ځان برابر کی خپل خواهش پوره کی کړه دې بل کنډک لاره منډه کی ودرېږي نه دام کلمه مینه سره ځان مخامخ کی چې خو مؤمنم کړه دې بل لاش وس الله حکم کوي چې دا گمراهان دي ومن اوعوا چې الله گمراه کینو فلن تجد له سبیلا ته مندنه کې هغه لار دی ورسات ادب يا ايها الذين امنوا ايمانوا على لا تتخذوا الكافرين من شيء غير مسلم اولياء فدوسانا من دون المؤمنين فدشات مؤمنان پرې دې سره غاړه شي وسوي ذکر اکار مکوي قیامت کې الله درنه پختنه کوي چې ظالم دار ولې کول اتريدون تاسو غاړي ان تجلوا شوګر ذوي لله اذا الله رفار عليكم بتاسو سلطان مبينا دلیل کارا الله بدرنه پختنه کوي واستخبوا اخروی ان المنافقين يقينا دا منافقان شري في الدرك الاسفل الله فلان تبخر اور كريم من النار دورنا
و مرتبه دي لاندې مرتبه الله بوسي زره ډېر سخت دي يهود نشوارا تحریم پاسه دا بلاندي الله کې دوی عملګری شو دنیا کې ولن تجدوا تومندن کې لهم دي خلق لرا الله نشيرن سو کومه کې هیڅ پیدا نشي چې دوی سره کومه کوي د پاره د نجات د الله رخه او غضب نه